آیا په تاریخ کې به بل داسې یو انقلاب څوک ثابت کړي چې یو کال ایراني پوره سوی او 20 کاله په غرونو رغونو دربدریو کې جنګېدلي مجاهدین دي په منظم اردو بدل سي، په منظم پولیسو دي بدل سي، په منظم استخباراتي ځواک دي بدل سي. نن د موږ امنیت تر هغې کچې پورې پیاوړی ده چې دښمن هم یوازې د سړک په سر یا په مسجد کې حمله کولی سي. په یوه پوسته، په یوه دولتي تعمیر، په یوه ودانۍ باندې جرأت نسي کولی، امکانات لري. دا د ښه امنیت نښه ده. د دنیا مغرضې کړۍ او استخبارات په دې اخته دي چې افغانستان دنیا ته د تروریزم مرکز معرفي کړي. په تېرو 20 کلو کې د موږ په کابل کې کوم څوک حاکم و د سیمې له ټولو هېوادو سره اړیکې خراب نه. نن الحمدلله له ګاونډیو هېوادو سره هم اړیکې روغې دي، د سیمې له هېوادو سره هم روغې دي. د ټولو سفیرانو او استازي دلته ناست دي، تاسې وینئ. له ټولو ګاونډیانو سره بندرونه هم خلاص دي او دغه د افغانستان الحمدلله اوس د ترانزیټ په مرکز بدلیدونکی ده، بلکې بدل شوی ده. افغانستان ته له چین نه د مالونو راتلل له 2 میاشتو نه 10 ورځو ته راټیټ شوي، دا یو ښه پرمختګ ده. موږ باید دا څه وکتل شي چې آیا له موږ نه مخکې د برېښنا ښه حالت وکړو اوس، له موږ نه مخکې د سړکونو ښه حالت وکړو اوس، له موږ نه مخکې د پیسې د ثبات ښه حالت وکړو اوس، له موږ نه مخکې د امنیت ښه حالت وکړو اوس. نو په دغو ټولو برخو که واقعبینانه نظر وشي، د انصاف په سترګو ورته وکتل شي، بیا به انشاءالله ملت هم قناعت ولري، نړیوال به هم قناعت ولري. نړیوالو ته موږ بار په مجالسو کې ویلي دي، بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي، د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده. او دا هغه افغانستان ده چې نه د شوروي اتحاد هغه لښکرو کنټرول چې شعار یې دا و چې په مخ ولاړ شي بېرته په شا نه راځي.